افغان لوبډله طبیعي وړتیا لري خو ښه لارښوونه باید ورته وشي. السلام علیکم ګرانه دوستانو، وخت مو بخیر. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا ځل افریقایي چټک بالر چارل لانګ ایفلډ د افغان لوبډلې په اړه خپلې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي چې افغان لوبډله طبیعي وړتیا لري خو باید سمه لارښوونه ورته وشي. نوموړي وایي مجرب لوبغاړي خورا د لیدلو وړ دي. چارل لانګ په خوندور حالات کې ویلي چې افغان لوبډله په توپ اچونه کې پوره خواري کوي. د دوی د توپ اچونې روزونکي بشپړه مبارزه کوي، خو کله چې د سریلانکا خلاف د توپ وهنې برخې ته ښکته شول لوبغاړي ډېر ډاډه نه وو. هغه وایي افغان لوبډله له 3 ماتو وروسته مثبتې لوبې ته اړتیا لري. چارل لانګ دا خبرې په داسې حال کې کړي چې عین وخت کې افریقا هم 3 ماتې په پرله پسې ډول خوړلي او یوه لوبه یې د باران له امله بې فایده شوې ده. هغه وایي په 2 لسیزو کې افغان لوبډلې خورا ښه پرمختګ کړی او د کرکټ نړۍ ته یې په زړه پورې لحظې وربخلي. نوموړي وایي افغانان لا هم هڅه کوي چې په سختو حالاتو کې خپل هیواد د نړۍ په کچه یو غوره هیواد کړي. د افغان لوبډلې اتش ورځنۍ لوبو ته اشاره کړې چې د 9 هیوادونو پر وړاندې یې ترسره کړې ده. دوی وایي افغان لوبډلې تر اوسه په ښه اوسط سره لوبې ګټلي او خپل خطر د نړۍ لوبډلو ته څرګند کړی دی. د افغان لوبډلې د نړیوال جام لوبو ته اشاره کوي او زیاتوي چې د آسټرالیا خلاف لوبه ډیره په زړه پورې روانه وه. د سریلانکا خلاف یې ښه پیل وکړ او د نیوزیلینډ خلاف یې په 6 منډو وکټ نه ولوېدلې. هغه زیاتوي وروستیو کې لوبه بیخي له واکه ووته او لوبغاړي بیخي له زړه ډاډه نه معلومېدل. لانګ وایي افغان لوبډله هم ډیر مزل ته اړتیا لري ترڅو د کرکټ په نړۍ راج وچلوي او ښې لوبې وکړي. هغه دا خبرې په داسې حال کې کړي چې افغان لوبډله د سهیلي افریقا له لوبډلې سره د شنبې مازدیګر 5 بجې د جون په 15مه نیټه د نړیوال جام 21مه لوبه کوي. دا لوبه په همغه میدان کې کیږي په کوم میدان چې سریلانکا افغان لوبډلې ته په 14 منډو ماته ورکړه. لانکاګي افغان فاست بالران باید مشورې واوري او د نړیوالو چټکو بالرانو څخه باید تجربې واخلي. هغه ویلي یافته بالر په تمریناتو یا نیټ کې په مختلفو ډولونو توپ اچونه کوي خو په اصلي لوبه کې بیا هغسې توپ نه غورځوي. هغه د نیوزیلینډ خلاف 3 وکټې واخیستې. د توپ اچونې ډول کې توپیر و نو وکټو اخیستلو باندې هم بریالی شو. وایي د اسیا په لوبډلو کې افغان لوبډله د غوره سپین بالینګ څخه برخمنه ده. دا یوازې افغانان نه دي چې په دې وروستیو کې د افغان لوبډلې په لیدو او زوال خبرې کوي، بلکې نړیوال هم د افغان لوبډلې لیدو حیران کړي او بیرته د دې لوبډلې پرمختګ او برم غواړي. مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره وکته. که ویډیو مو خوښ شوی وي ویډیو د سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.